په پیل کې د خبرونو سرټکي د ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د سټنډرډ عالي شورا په دویمه غونډه کې د 10 سټنډردونو تصویب، په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان اسلامي امارت د سفیر او د یاد هیواد دولت له رئیس ترمنځ غونډه، او په تیرو 24 ساعتونو کې د 100 نه زیات فلسطینیان په شهادت رسېدل. د خبیر خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام، د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1403 کال د لندۍ 10مه نیټه ده. زه صادق فروتن یم. د هم بشپړ خبرونه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د سټنډرډ عالي شورا په دویمه غونډه کې د ساختماني، خوراکي او څښاک، طبي، کانونو، نفتي، نساجي، چاپیریالي، برېښنایي وسایلو او توکو 10 سټنډردونه تصویب شول. په غونډه کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال وویل چې هیوادوالو ته د معیاري تولیداتو او وارداتو وړاندې کولو لپاره اړینه ده چې سټنډردونه جوړ او تطبیق سي، او زیاته یې کړه چې په دې سره به د بې کیفیته توکو د واردېدو او تولید مخه ونیول سي. نوموړي دغه راز له ټولو ادارو په کلکه وغوښتل چې د شورا له لوري تصویب شوي سټنډردونه دي په جدي ډول پلي او وڅاري. متحده عربي اماراتو کې د افغانستان اسلامي امارت سفیر مولوي بدرالدین حقانی د یاد هیواد د دولت له رئیس شیخ محمد ابن زاید النهیان سره کتلې دي. یا د کتنې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا، د اقتصادي همکاریو پراختیا او د سیمه ییزو موضوعاتو په اړه خبرې شوې دي. په یو بل خبر کې د سالنګونو لویه لاره بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل سوې ده. د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس وایي چې د سالنګونو لویه لار چې تیره ورځ د تیزې واورې اورښت او دوامداره طوفانونو له امله د څو ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ تړل سوې وه، د دې لارې د ساتنې او څارنې ریاست په هڅو بیرته په عادي ډول د ترافیکو پر مخ پرانیستل سوي. د ټولګټو وزارت ویان دغه راز له هغو هیوادوالو چې پر دې لاره تګ راتګ کوي د اړینو احتیاطي تدابیرو غوښتنه کړې ده. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي چې د دغې ټولنې رئیس شیخ شهاب الدین دلاور چین ته د سفر پر مهال د نړیوالو فدراسیون د اسیا څانګې له مسؤل الکساندر ماتیو سره ناسته کړې ده. په دې ناسته کې د افغانستان د بشري وضعیت په ښه والي، د اړمنو وګړو د ملاتړ او د ژمي لپاره د بیړنیو مرستو په برابرولو خبرې شوې دي. ښاغلي ماتیو د سرې میاشتې د فعالیتونو ستاینه کړې او د دوامداره مرستو ژمنه یې کړې ده. او په پای کې د الجزیرې خبري شبکې د راپور پر اساس په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرائیلي یرغلګرو د بریدونو له امله غزه کې له 100 زیات فلسطینیان په شهادت رسول سوي دي. راپور کې ویل سوي چې په دې بریدونو کې تر ټولو خونړي بریدونه د تړانګې په شمال بیت اللهیه ښارګوټي کې پر 2 استوګنیزو کورونو ترسره سوي چې لږ تر لږه 15 تنه پکې شهیدان سوي دي. ورته مهال د غزې د ملکي دفاع ادارې راپور ورکړی چې د تیرې اکتوبر میاشتې له 5 نیټې را په دې خوا د غزې په شمال کې د صهیونیستي رژیم د هوایي او ځمکنیو مرګونو او خونړیو بریدونو له کبله شاوخوا 2700 تنه شهیدان سوي دي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.